د کهنه شروعات د عام غونډې کس نه کیږي کم چې ټول ورځ خپل بچو سره لوبي کوي او د شپې په وخت کې د جګړو په کلب کې خپل ورزش او طاقت برقرار ساتي خو چې دا چا پیژنده هغوی ته دا پته به چې دا عام غونډې کس د اف بی آر ریټایر ایجنټ دی د دې کس نوم بیکسلی و چې ورځ د په خبرونو کې دا خبره واورېده چې زموږ اعلی افسران بغیر قانوني کارونو کې ملوث شوي دي چې د ملک مینې د هسې ناستې ته پرې نه ښود او خپل مشر ته یې رنګ میلاو کړ دغه موبایل نه کوم چې د 7 کال راځي د نو استعمال کړي بیکسلي ته تپوس وکړي وی آیا زه دوباره پارزي تور باندې په اف بی آر کې را داخلي دي شم چې هغه ورته په جواب کې وایي وی ته لا ول د خپل بچو په باره کې سوچ وکړه هغوی ته ستا ضرورت دی بیکسلي په دې خبره باندې خاموشه پاتې شو پوهېږي نه چې څه وکړم چې بچي سکول ته د لېږلو نه پس په هغه زوړ موبایل باندې رنګ راشي دا داسې موبایل و چې نمبر یې صرف مشر سره د رنګ پوچتولو سره ته پته ولګي وی د رنګ کولو والا کس زما زړه ملګری ده خو جبه خبره دا به چې اواز پکې د بل چاو کومه چې پاسل کې د آیفینګ ریره وه تر ورځې مخکې آیفینګ خپلو ملګرو او ورېرې سره په سمندر کې د چوټیاو نه مزې اخیستې چې ناڅاپه یو کس د دوی د کشتۍ خواله راغی او دومره په تیزۍ سره د هغوی سکیورټي ګارډ وویشتل چې څه ته یې هم جوړ نه کړل چې په دغه د یېرې په وخت کې فینګ ورېرې ته تښتېدو دپاره وویل او یو ځای یې ورته وښود وی هلته کې لاړه شو مدد راوغواړه او په خپله باندې دغلته یوازې پاتې شو او هغوی وویشته او د خپل ځان په قربانولو یې هغې لا تښتېدو موقع ورکړه قاتل خپل کار د مکمل کولو نه پس خپل مشر ته رنګ میلاو کړي د چا نوم چې جوزف و کم چې د وسلې او سمګلینګ سره سره په نورو هم خطرناک کارونو کې ملوث و یو څو ورځې مخکې دته د خپل ملګري رنګ راغلی و چې ویې ورته وي د آیفینګ د وجې زموږ یوه سودا خرابه شوه دغې ښځې لا زر تر زره څه کول پکار دي چې په څه سره جوزف د غصې نه ملګري مړ کړ او قسم یې وخوړه چې آیفینګ سره سره به زه د هغې ټول خاندان ختموم او ولې چې د هغې رویره جیمي تښتېدې به دوی په هغې پسې ګرځېدل شروع کړي جیمي په توکي او پټرول پمپ ته ورسېده چې په یره کې په ځان پوهه نه شو پیسې د خپل کارډ نه ورکړي د دې نه خبره چې دا وړوکې غوندې هر کس د دشمن ماته پام کولی شي چې هغوی یې پته معلومه کړي او پټرول پمپ ته راورسي چې ټول نه مخکې په دوکاندار باندې د کیمرو ریکارډینګونه راواړي او بیا د جیمي د مخ نه تصویران واخلي او خپل مطلب د پوره کولو نه پسې ووجني جیمي اخر د ترور په ویلې شوې پته باندې ورسي چېرته چې ورته د اور د بلولو په ځای کې وایرلیس میلو شي چې په هغه کې صرف یو نمبر و د بیکسلي د دې د رنګ د اواز نه بیکسلي د مخې سړي پوهه شي چې دې ما ته هسې رنګ نه دی کړی چې دا د خپلې خبرې د پوره کولو نه پس هغه ورله هدایات ورکړي بلاول د دغه ځای ټول لیټونه مړه کړه او بیا په یو کوټ کې کېنه او خپل سامان د راغستو نه پس د جینۍ د پتې په لور روان شي چې په دې کې شپه راشي او د جوزف کسان دغلته کې هم دا معلومه کړي چې 2 کسان بار څوکۍ ته ودرېږي او یو وردن نشي چې په دوی کې یو موټا کس د بیکسلي په لیدو سره په هغه ډز وکړي خو پوش قسمتۍ سره هغه ترې نه بچ شي او د مقابلې نه پس چې کله ورسره ګولۍ ختمې شي نو په بیکسلي پسې راشي او دیوال ته ووهي چې بیکسلي د هغه له جیبه چاقو وباسي او په خپه کې ورله ورخښ کړي خو هغه دومره طاقتور چې دا بې اثر ونه کړي او په ځمکه یې راوغورځوي او چې څنګه ورله لته ورکوي نو دی ورله په خپه کې هغه چاقو ورخښ کړي او چې څنګه راپاسي نو دی په لته باندې راکوره بار کړي بل خوا د رادننه کېدو والا کس ته جیمي پټه شوي چې د موقع په ملاوېدو سره په سر ورله بوتل مات کړي خو چې بېهوشه نه شي نو بیا ورله سر له پیالې راولي په دې کې بیکسلي او جیمي یو بل ته مخامخ شي او د بیکسلي په ګاډي کې باغ اختیار کړي چې هغه پټرول پمپ ته ورسي په کوم باندې چې د جینۍ شک وي کېدی شي دغه دوکاندار ورته زما پته ورښودلي چې په ورسېدو سره ښه غریب په خپله باندې مړ پروت وي بیکسلي جیمي نه تپوس وکړي چې دا څه معامله ده خو هغې ته څه هم پته نه وه بل خوا د جوزف کس په سر ټیټۍ سره او خالي لاس مالک ته مخامخ شي او ورته ووایي هلته کې یو کس موجود و چې مونږ یې د مقابلې نو چې په ورېدو سره هغه ورله د شرابو په بوتل سر روان کړي او په دې کې بیکسلي خپل ملګري ته رنګ وکړي او سره د بچو د جیمي دغه په پته باندې دوی د حفاظت دپاره لاړ شي هغه ملګري ته یوه لفافه ورکړي وي دا واخله په دې کې به تا ته د ټولو سوالونو جوابونه میلو شي بیکسلي په هغې کې موجود یو زوی په خپل لیپټاپ کې ولګوي او په هغې کې مصروف وي چې ناڅاپه د خپل کور کیمرو ته یې پام شي چې د کور ته کسان را رواني چې د مغه سړي د خپل سامان را واخلي او د لوکو بم ښکته ووهي خو کس دومره تیز و چې د سره په ډزو شو په دغه ډزو کې د یو بل ته دومره نږدې راشي چې بیکسلي چې ټوپک واخلي او چارجر ته د غورځولو نه پس داسې ووهي چې بېهوشه یې لاندې راوغورځي او کاته ورله تمامه کړي چې په دې کې بل کس رادننه شي چې دی ورته پټ شوي او تمانچه ته یې لرې وغورځوي او سر ورله دیوال ته داسې وډقوي چې دیوال پرې کرېک کړي او د برابرولو نه پسې د کور نه بار راګیر کړي چې بو ته د غورځولو نه پس د مرۍ نه یې ونیوي او تپوس ترې وکړي وي ته چا دلته رالېږلي خو هغه خوله کوله ونه کړي چې څه د بچې دی ورله سټ راته وکړي او بیا د هغه په موبایل کې یو ویډیو ریکارډ کړي وي که ته هر څوک یې که هر څومره طاقتور یې ما نه نشي بچ کېدی په دې کې هغه کس بیا جوزف پسې رنګ وکړي وي دا څنګه ستا کار دی کنټینر تر اوسه پورې رونه رسېده د دې پورېدو سره جوزف په غوسه کې موبایل کېږدي او بل خوا بیکسلي یې د ګودام پته معلومه کړي چې هلته کې ټول کسان په خپلو کارونو کې لګیا وو چې څنګه دته موقع میلو شي د یو کس نه ساده وباسلو نه پس د ثبوت په تلاش کولو کې لګیا شي چې په دغه وخت کې په دې شاته نه کس تمانچه کېږدي چې دی په دومره تیزۍ
سره توشي چې په ځان یې پوهه نه کړي او د هغه د وهلو نه پس بل پې ډزې شروع کړي چې دی هغه له هم کاته تمامه کړي. خو دا کسان د خپل مشر دومره تابعداري چې په آخري وخت کې هم مشر ته ملاو وخي. اوس چې کله بیکسلي ته ثبوت ملو نشي نو جز راوغواړي او د پایلټ د تنظیم دپاره خپل ملګري د ځان سره کړي چې جز د الوزولو نه پس ملګري ورته وایي وي ته بس ستړی شوې لږ ارام وکړه چې دی شاته لاړ شي ویده شي چې ملګري غسلخانې ور وګلبوي خو چې دی راپانیسي نو تمانچه روباسي. خو بیکسلي څه عام کس نو هغه پوه شي او په بیک باندې د تمانچه وغورځي او په جز کې په جګړه شي. بیکسلي ملګري له ساه بند کړي او تپوس دې وکړي چې هغه ورته وایي چې دا کار ماته جوزف حواله کړي چې په خبرو کې ته ځان خلاص کړو چې څنګه دې د ویشتو والي دې ته مخکې شي او دا هم انجام وکړي کوم چې د نورو کړي. د شپې په وخت کې جیمي د دې وینا مطابق په ټول کور کې تیار کړي چې په دغه کې د چا په کالو پوه شي او هغوی ورلا په سر تمانچې کېږدي. په دې کې په میامي کې موجود د FBI ایجنټ ته اډر ملو شي چې دغه خپل کار مکمل کا. د دې نه پس جوزف لا خوراک راشي چې د وړلو والا کس ولاړ یو ناسا په تمانچه روباسي او د جوزف کسانو وجني خو جوزف ته ځان بچ کی او هغه سوري ووري. د دې په لیدو سره د دماغ سری موبایل روچت کی او د دې باقي اطلاع خپل مشر لور کی او د ایجنټ منصوبه ناکام شي. د یو غدار ملګری د ختمولو نه پس بیکسلي په بل ملګری پسې راشي کوم چې خبره برابر یا شو چې دې ته نه د جوزف په باره کې تاسو چې په حیرانتیا سره هغه ورته وایي وی جوزف خو کله مړ دی چې دې پوه شي چې دا هم په ګډو وډو راوړېدلی دی او چې کله ته دې د آیفین د قتل په باره کې تاسو کی نو هغه الټا هغې ته په خبرو شي وی هغه څه بې شرمه ښځه به هغې هسې تنګول کولو جوزف مړه کړه. دې په اورېدو سره د ده ورته مازه خراب شي چې په دې کې دغلته هغه ایجنټ ورسي چا چې جوزف د مړ کولو کوشش کړی چې د په لیدو سره هغه غدار ایجنټ د مخ سره رنګ بدل کړي. ما خو د هغوی خبره د دې دپاره منله چې د هغوی په ما باندې یقین پیدا شي او بیا یې زه ختم کړمه. خو بیکسلي یې څه ته جوړ نه کړي او په دې سره دوی دواړه ملګري جوړ شي. خو په دې کې د هغه کسان راشي چې هغه ایجنټ وولي او بیکسلي د خپل تیزوالي او په ټریننګ سره دغه ټول ختم کړي چې په خپل ګاډي کې پکې ناستو سره دته په خپل موبایل کې یو ویډیو ملو شي په کم کې چې بچي او جیمي اغوا شوي او دغه کسان دله دمکي ورکړي وي که باقي دې څه وکړل نو د دوی به ته ذمهوار یې. په دې سره بیکسلي د جوزف بنګلې ته ځان ورسوي. جوزف ورته هلته کې وایي ستا بچي ما نه بلکې زما مشر ایکس اغوا کړي دي. زه هم د هغه نه تنګ شوی ما راځه چې دواړه په شریکه باندې ختم کړو. چې هغه ورته انکار وکړي چې پس سره هغه ورپسې تمانچه روباسي او ویې ولي او د ځان د مطمئن کولو دپاره ګرمه چیپې د پاسه واړي. خو هغه څه حرکت ونه کړي او د موقع په ملابېدو سره تمانچه د جرابې نه روباسي او په خپل ځای کې یې وولي. د دې په لیدو سره د جوزف ښځه حیرانه شي چې هغه ورته کمیس وباسي چې د لاندې ته نه د جیکټ اچولی او په دې کې دغه کسان را شروع شي چې دې ورله د یو نه پس بل وجني. څوک د کوټو نه راغورځي څوک د سلنډرو د شاته نه ډزې کوي او چا ډانګي راغستي چې دې څوک هم پرېږ نه دي چې په دې کې پې د شاته نه د هغه کس تمانچه کېږدي خو دې هغه له هم لاس راتوږي او ټول وله د سنبالولو نه پس جیمي او خپل بچي را ازاد کړي چې دغلته کې ورته د جوزف ښځه په زخمي حالت کې ملو شي چې دې ته نه د ایکس په باره کې تپوس او هغه ورله خپل موبایل ورکړي وي په دې کې هر څه شته. هغه دومره نږدې وه چې د بچ کولو دپاره خپل کس ووجني. دې چې څنګه د ایکس په پته باندې ورسي نو په لیدو سره یې د خپو نه ځمکو تښتي ولې چې ایکس څوک بل څوک نه بلکې د FBI سابقه مشره وه چاته چې د رنګ کړی چې خپلو کسانو به د ایکس په نوم پیژندله. بیکسلي ترې په غوسه کې تپوس وکړي وی اخر ته ولې خپل کسان په خپله باندې وجني چې هغه ورته ووایي وی زه هغه کسان وجنم څوک چې د قابو نه بار کېږي ولې که داسې نه کوم نو دوی به بیا زما کاروبار تباه کړي. وی تا سره اوس دوه لارې دي یا د آیفین غوندې مرګ ته ځان تیار کا او یا ما سره کار شروع کا لکه څنګه چې ستا ملګري ما سره کوي. او په دې کې د هغه ملګري چا چې د له کور او د جوزف په باره کې معلومات ورکړي هغه تمانچه په لاس راشي او ده ته وایي دلته کې راځه ژوند به دې بدل شي. خو بیکسلي د مخکې نه دوی د ژوند د بدلولو انتظام کړی و چې دغلته کې د FBI کسان راشي او دوی د څلور واړو اړخو نه ګیر کړي او دغه د فساد ډله ګرفتاره کړي او بیکسلي د خپل خاندان سره د امن او امان زندگی تیرول شروع کړي. تاسو ته دا نانه کہانی څنګه ولګېده ما د خپل قیمتي رائے په کمنټ کې ضرور راکړئ. ملاوي ګوبا په یو نوې ویډیو سره مال راکې اجازت. بای بای.